زمونږ په علاقه کې یو محفل میلاد کېږي، زما والد ګرامی یو لویه جلسه کوي، نو هغلته مولانا عبدالرازق صاحب زمونږ د والد صاحب مرید دی، نو هغه دیګونه باندې کوي، غټ پروګرام یې نو کور کې خور بیبي د هغه ورته وایي وی ته هر کال په دیګمارانو خدمت کې مونږ څه خدمت وکړه، دې میلاد کې مونږ خدمت خو نه دی کړی، نو دې کال کې به دا غوښه او چرګان زه پخوم چې د لاس خدمت وکړم پکې او دیګونه په دیګمار پاخه کړه. نو چې کله یې هغه دیګونه پخول نو لاس یې پکې وسوځېد، د دې زنانه لاس پکې اور باندې وسوځېد. یو شپه بعد یو صوفي خوب ګوري، هغه علاقه باندې یو سړک راغلی دی، رحمت للعالمین په دې لار را روان دی. صوفي وی خوب کې ورلم، مصافحه مې وکړه او عرض مې وکړه یا رسول الله کم خوا ځئ؟ وی پرون شپه دغه کلي کې محفل میلاد و، یو زنانه زما محبت کې زما میلاد کې غوښه پخوله او لاس یې په اور سوځېدلی دی، د هغې زنانه بیمار پرسۍ ته راغلی یم، تپوس ته راغلی یم، د بیبي پوښتنه کوم. څومره شرافت دی. رحمت عالم سے فرمائی مرانی فی المنام فقد را الحق فإن الشیطان لا يتمثل بهم. چاچه ز خوب کی ولیدم شک دی نه کوي، یقینا هم زه یې لیدلی ما حقاني رښتینی خوب یې لیدلی دی، او ځکه وجه ده چې زما په شکل الله رب ذوالجلال شیطان ته قدرت نه دی ورکړی چې ځان متصور کړي، بس دا یې زه لیدلی یم.